د هلمند سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست په هڅو او استخباراتو ریاست سره په همغږۍ او همکارۍ د هلمند نوزاد ولسوالۍ ګورز سیمي او کندهار ژړۍ ولسوالۍ کولک سولغي سیمې دوه کورنیو ترمنځ د قتل موضوع د سولي خبرو اترو له لارې حل او دښمني په دوستۍ بدله سوه. یاده شخړه د یو جانب جمعه ګل او فیض محمد او بل جانب موسی جان د کورنیو ترمنځ پیښه سوې وه چې په نتیجه کې یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړی و. تر ډیرو هڅو وروسته تېره ورځ د هلمند د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست په هڅو او استخباراتو ریاست مسؤلینو په ګډه همکارۍ د سولې او خبرو اترو له لارې یاده شخړه حل سوه. د منځګړو له لوري د قاتل د کورنۍ له طرفه د مقتول کورنۍ ته د دیت ورکولو پریکړه وسوه. د دواړو کورنیو ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله سوه او نوره به موضوع ختمیږي. دواړو کورنیو په بشپړه رضایت د منځګړو پریکړه ومنل او د هغوی له هڅو زیار او ښه نیت څخه یې مننه او قدرداني وکړه. د یادولو ده چې د هلمند د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست له دې وړاندې هم د خلکو دغه ډول ستونزې د سولې له لارې حل کړي دي.